سلام دوستانو، راځئ نن خبرې وکړو چې ټي لیفت جراحي یا ټرانسفرامینل لمبر انټرباډي فیوژن جراحي د ملا د تیر په براخه کې څه شی ده. نو تر هر څه مخکې راځئ پوه شو چې دا نمبر سپاین یا د ملا د تر کومه برخه ده. نمبر سپاین د ملا د تیر خته برخه ده، یعنی ترچو لخته. معمولا موږ دا د ملا د تیر خته برخه یا کمر بولو. نو لمبر سپاین عموما 15 مهرې لري یا 15 د جوړښت بلاکونه. کله چې موږ غواړو د دې مهرې څخه یو سره یو ځای کړو، فیوژن یا یو څه کول دا معنی لري چې دوه مهرې سره ونښلو او یو یې کړو. نو موږ یو جراحي کوو چې فیوژن جراحي ورته وایي. په دې کې یو ځانګړې جراحي ده چې TLIF جراحي ورته وایي چې دا د ټرانسفرامینل لمبار انټرباډي فیوژن جراحي لنډیز ده. د جراحي د لږ برید لرونکي تخنیک یا مایکروسکوپي تخنیک له لارې ترسره کیږي. په دې کې موږ د پیچونو په ونډه امپلانټونه یا مصنوعي برخې ځای پر ځای کوو څو د ملا تیر ثابت وساتو. عموما که موږ وغواړو دوه مهرې ثابتې کړو نو په هره مهرې کې دوه پیچونه لګو. موږ دواړو خواو ته میله یا راډونه لګوو څو د ملا تیر ثابت وساتو. اس پر TLI جراحي کې موږ له هغه سیمې خو تیریږو چې فورامینل سیمه ورته وایي او د ملا د تیر له همدې فورامینل سیمې څخه موږ د مهرې د بدنونو ترمنځ یو کیج یا سپیسر ځای پر ځای کوو. د دې سپیسر یو فاصله ورکوونکې ګټه دا ده چې د دواړو هډوکو ترمنځ واټن زیاتوي او د ملا تیر مخې ته قوي ملاتړ برابر وي. او همداراز د میرې د یو ځای کېدو یا فیوژن کچپټي هوي. څلورم او تر ټولو مهم ټکي په دې پروسیجر کې دا دی یا دا ګټه لري چې کله موږ د فورامینل سیمې له لارې ځو نو اعصاب په بشپړه توګه آزادو. په هر کچې کې دوه عصب مولوي، یو د وتلو عصب ده او بله د تیریدونکي عصب ده. د وتلو عصب هغه عصب دی چې د ملا تیر څخه په یوه ځانګړې کچه باندې وځي. د تیریدونکي عصب هغه عصب دی چې هغه مغز پیڅیارې کچې څخه د ملا تیر څخه تیریږي. نو کله چې موږ TLI جراحي کوو ځکه چې د اعصابو لپاره ځای خلاصو دواړه عصبونه ازادیږي. نو د TLIF جراحي ګټه دا ده چې د هډوکو ترمنځ واټن زیاتېږي، د فیوژن یا یو ځای کېدو چانسونه ښه کېږي، اعصاب په بشپړه توګه له هر ډول فشار څخه ازادیږي. او کله چې موږ ډیسک په بشپړه توګه لرې کړو او د هغې پر ځای د هډوکو ګرافت یا سپیسر کېږدو نو د ډیسک د سرخېدو هر ډول امکان له منځه وړو. په راتلونکي کې ډیسک بیا راوتل یا د ډیسک تکراري هرنیشن. نو په ساده ډول TLF د کمر د ملا تیر د فیوژن جراحي یوه ځانګړې بڼه ده چې ډیر عام ترسره کیږي. دا د لږ تر لږ برید لرونکي طریقې له لارې هم ترسره کیدای شي چې پکې موږ هیڅ عضله نه پرې کوو. د هډوکو ضایع هم ډیر لږمي، د وینې ضایع هم داخله هوني، د ناروغ بیا رغمه هوي، ناروغ ژر ولاړېدلی شي او ښه تګ کولی شي. یا دا جراحي د مایکروسکوپي طریقې له لارې هم ترسره کیدای شي چې پکې موږ د منځني پرخې پریکون ورکوو او هماغه پروسیجر ترسره کیږي. په دې پروسیجر کې تر یوه حده د عضلو زیان شته، خو څېړنې ښیي چې څو میاشتو وروسته د دواړو طریقو پایلې سره برابرې وي. نو که چې تاسو ډاکټر تاسو ته د TLIF جراحي مشوره درکړې وي اندیښنه مه کوئ. دا یو وخت آزمویل شوې او بریالي طریقه ده چې که تاسو سپانډیلولیسټیسس یا بیا د شا درد یا بیا د ډیسک هرنیشن لري ترسره کیدای شي. دا د دغو ناروغیو د درملنې لپاره ډیره ښه طریقه ده.